خوست کې په دې وروستیو کې د نرخونو د کنټرول د خلکو له تود هرکلي سره مخ شوی. د خلکو په وینا تر یو بریده د شته اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره دا یو غوره ګام ده. نو فلحال د کوم دویم ورته د کمیسیون چې ویش ټاکلی شوی دی د کوچني اختر نه وروسته، نو دا اوږدمهالی د تقریبا یوه کل پیره دغه کمیسیون دی او د نرخنامه هم چې موږ ټاکلي دي دا د ضرورت په خاطر باندې ځکه که یو سړی څه اجراعات کوي نو د نرخنامې نه بغیر نه کړی کېږي، یا به ته خامخا ټاکې. بل لوري ته ښاریان یادګام ستاینه کوي، خو د کمیسیون له چارواکو غوښتنه کوي چې خپل څار د په دوامداره توګه جاري وساتي. وروستیو کې چې د نرخونو کوم ګام رامنځته شوی ده دا ډېر نیک ګام ده، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې افغانستان کې اقتصادي وضعیت ښه نه ده او خلک بېوزله دي او بیچاره دي خلک او نشي کولی چې په لوړ قیمت اجناس ترلاسه کړي. دا غوړي خو ډېر اوس ماشاءالله ارزان شوي دي، مخکې نه ډېر تغیرات پکې راغلي دي. تقریبا 2 کاله مخکې نه چې وکس نیم په نیم ارزان شوی دي، یعنې 900 روپۍ په یوه بشکه کې غوړي ارزان شوي دي 2 کال 1 کال مخکې نه. اوس هم مال ښه دی، بیخي ریټ ښه ده. حکومت نه مو دا خواهش ده چې د خوراکي کوم چې ارتزاقي مالونه دي چې کوم چې خلکو ډېر ضرورت دي، د موږ وطن غریب ده، نو دا نه دی کوشش وکړي چې دا نه ګمرک ونه اخلي یا که وخلي 1% یا 0.5%. چارواکي هڅه کوي چې د ډاډمن امنیت په څیرمه د خلکو شته اقتصادي ستونزو ته هم رسیدګي وکړي. کله یوې خوا په خوست ولایت کې د لومړنیو خوراکي توکو نرخونه راټیټ شوي دي، بل لوري ته د نرخونو د کنټرول کمیسیون نه د خلکو غوښتنې دا دي چې اړونده څار د دوامداره وساتي څو په خپل سري نرخونه لوړ نه کړلی شي. شمس الحق الهام، د افغانستان ملي تلویزیون، خوست.